سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشاله یاست. زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، پښتو فلم انډسټري یو لیجنډ سټار جهانگیر خان نن سبا لږ غوندې بیماره و. د بیمارۍ په حالت کې زما پر څنګ چې نن کم اداکار کم اکټر له ما سره په دې انټرویو کې ناست دی. دې اکټر د بیمارۍ په حالت کې له لیجنډ جهانگیر خان سره په فون باندې رابطه کړې وه په دې حواله، او له دې سره سره د دې اداکار یو نوې ډرامه هم را روانه ده. د هغې ډرامې په حواله باندې له ده سره څو د خوند خوږې خبرې کول غواړو. د دې اداکار نوم دی دلبر خان. دلبر خان ته زه په خپل پروګرام کې ښه راغلاست وایم. السلام علیکم ستړی مه شي. وعلیکم السلام عظیم بھائی، تاسو څنګه یې؟ برابر یې؟ خیریت دی؟ الحمدلله ډېر ښه یو. ته څنګه یې؟ ژوند او زندګي څنګه روانه ده؟ الحمدلله د الله لاک لاک شکر دی. دلبر خان دا ماته ووایه، له جهانگیر خان سره د بیمارۍ په حالات کې ستا په فون باندې رابطه ورسره شوې وه. څه ویلې جهانگیر خان د خپلې بیمارۍ په حواله؟ جهانگیر خان سره خو موږ روژه کې یو ډرامه کړې وه چې نن سبا په چینل چلیږي، د مور غیږ. هغې کې هم هغه بیمار و، لږ خو دومره نه و بیماره. نو د اختر نه پس دغه خبر راغی چې بھائی جهانگیر خان وفات شوی دی. نو موږ پریشانه شو. بیا ما ټلیفون وکړو هغه ته، ټلیفون هغه اوچت کو، دوا سلام. دا ماته ووایه د وفات خبر تاله څنګه راغو؟ ټیک ټاک باندې چلیدو. یو کس ورکړی چې بھائی جهانگیر خان، د جهانگیر خان تصویر دی ورسره د زوی تصویر دی چې جهانگیر خان وفات شو. نو بیا ما رابطه وکړه هغه سره. نو خیر خیریت تپوس. دا ماته ووایه، کله چې په ټیک ټاک باندې تا ته د جهانگیر خان د ټیک ټاک په ذریعه باندې د وفات خبر راغو، تا اول څه وکړو؟ ما د ټولو نه مخکې خو یقین نه و، لکه مرګ هر انسان نه دی، معلوم دی بل لوم دی، خو زما یقین ځکه نه و چې د دې نه مخکې زموږ د مخکې دوه درې ټیک ټاکې جوړې شوي دي. د سره د ده اسسټنټ دی دغه قمر علي شاګرامي، مونږ سره کیمرامین و دلته کې. نو ما هغه ته مخکې مې یو پېره داسې خبر چلېدلی، نو ما هغه ته ټلیفون وکړو، د هغه نه مې معلومات وکړو. نو دی ورسره ناست و، ما ته بالکل روغ موټ یم او ما سره خبرې د هغه په نمبر هم وکړې. د هغه نه معلومات ما وکړو. نو ما ورته یار داسې خبر شم چې یاره دی مړ دی. نو هغه وی نه، ما سره ناست دی، خبرې ترې وشي. اوس دې وارې چې خبر شوم نو زما بالکل یقین نه و، ولې چې میډیا بالکل خاموش و. د یو سړي په ټیک ټاک باندې دغه خبر راغی، لیجنډ دومره غټ اداکار دی او ماشاءالله دغه یو نوم دی د اردو فلمونو کې، د پښتو، د پنجابي، دغه ډېر ښکلي ښکلي کارونه شي دي. او هغه داسې اداکار نه دی چې یار هغه ایزي هیرو راغلی دی یا ایزي ویلن راغلی دی. هغه کامیډي کردارونه هم کړي دي، هغه دغه سولو کردارونه هم کړي دي، ډېر کردارونه هغه کړي دي. زمونږ د پښتو لکه مقصد چې اردو هم مني، داسې اداکار دی چې هغه انډیا هم مني، انډیا خلک هم مني، د بار ملکونو خلک هم مني. ډېر یو بهترین اداکار دی. د جهانگیر خان په شانې اداکار زموږ په پاکستان کې بالکل نشته. زموږ آصف خان و، هغه ته د امریکې نه آفر میلاو شو، خو زه یم چې د آصف خان نه د بدرمنی نوم مخکې کړی دی. د دومره غټ اداکارۍ کې ولې د هر کردار کړی دی. نو ډېر ښکلی اداکار دی. نو زما په یقین نو ما ټلیفون چې وکړو نو د 3 غنټې منې ټلیفون اوچت کو، دوا سلام سره وشو. ما وی شکر دی چې ستا आवाज مې واورېدو، وای خندل ماته یو چا درته ویلي که نه؟ مې په ټیک ټاک مې ولیدل چې یاره دی وفات شوی دی. وینا یو ورځ به وفات کېږو، دا خو موږ له ټولو له ده، هر انسان له او جانور له او هر دغه له سا خاون له مرګ دی. خو نه الحمدلله هغه روژه کې مې چې طبیعت سیټ نه و، هغه طبیعت مې سیټ نه خو اوس ښه یم، بهتر یم، برابر یم. نو ما ورته ما شکر دی چې ستا سره مې خبرې وشوې او دا خبر زما یقین نه و، حقیقت دی چې په یقین کې نه وه. نو زما ډیره زیاته لکه مقصد داري پزړه د ارمانو چې د سره خبرې وکم او الله تعالی صحت درکې، الله تعالی خږي خبرې ترې زموږ شي تقریبا 8-9 منټه موږ یو بل سره خبرې وکړې او بیا د ویل چې بس کار دغه منی پساوم بیا به غپ ولګو. ما ورته سید ماته نه موبایل بند کو. دلبر خان دا ماته وای تاسو له سره د ټلیفون په ذریعہ د بیماری د تپوس کولو د پاره رابطه کړې و. دی واقعي بیمار هم و او کنه؟ نه دی خو بیماره په روجه کې او کوم وخت چې دلته راغلی دی یو اردو فلمو دغه شوټینګ لره راغلی نو موږ په بیا ډرامې وکړلې او 2-3 کسان وکړي موږ په خپل د مور غیږ ډرامه چې کوم هغه کې زما یو د پیر کردار دی زبکه یو پیریم دی مال خپل رور بیماری لرولې نو دی هغه وخت کې لګ بیمار او روجه وا
نو مونږ چې پروژه کې کله د سره ډراما کول هغه وخت کې د بیمارو کم وخت کې به د خپل شوټو کو بیا باراغه سب املاستو نو طبيعت یې سیټ نو مریضو خود سینه و چې لکه د مرګ یو حالات کې د دې خو گوازه یم زما هم ملاقات ور سره شوی وو د ډرامې په سیټم او د په ځای کې هم واقعي بیمار و د کې شکم نو ماته دا خبره کړې ولا چې زما وایټ سیلز کمیږي د وایټ سیلز په وجه باندې زما د بدن د ګوتو او د لاسو ټول بندونه خوږیږي د دې کم تصویر په ټیک ټاک باندې چلی دی دا تصویر واقعي د بیماری په حالات کې وو که دا تصویر یو بل تصویر وو نه سر د دې تاسو ماو کو دا یو ډراما و د پاګه ډراما کې د اوریجنل کردار داسي چې ته پاګه کې مریضي لگا ډراما لا راغلی نه دغه په ټیک ټاک باندې لګي دغه چلیږي د خپل شیپ لګ را بڑاو شي د پکې ته لګ دغه او د لکه دا کاری او دغه نو هغه دغه ولکه مقصد دا دغه نه و د خپل د بیماری لکه نو تصویر دا دغه ډرامې تصویرو چاغې ورکړو بهرحال دلبر خان ډېره ښه خبره دی د وطن چینل مینوالو ته وکړه چې جهانگیر صاحب ټیک ټاک دی جوړ دی زمونږ جهانگیر خان لکه زمونږ اداکار هم دی او دا سری لکه زمونږ مشرور چی مونږ سره کار کړی دی ډېر په مینه محبت را سره کار کړی دی او دا سوچ نه دی کل دا لکه مقصد زمانہ واړه اداکاران دی او زغټ اداکارم ډېر په مینه محبت من کار کړل او چې یو دغه کې بل ګلبلیشن ناغه دغه پوه به مرا کوله او ډېر زه دغه ډېر شکرګزارم او الله دې هغه صحت ورکي الله دې هغه خکی او بیمار دی خو لکه د سینه چې لکه یو سړی دا وایي زه دغه سړی ته سوال کوم چې یو سړی مړ نه او ته دغه تصویر شایع کې چېرې دا مړ دی نو لکه موږ دغه ډېر غټ مینوال یو موږ اداکارانو میو خو دغه مینوالو میو لکه زموږ په زړه باندې لکه دا یو قسم ور بلیږي نو موږ ته چې خدای دې ته تبا کې چې ولې غلط کار کوي نو ولې غلط کار کوي دا خو زموږ د ټولو مینه ده دغه مینې ته د پاغي ور بلې نو دا ته غلطه کوي هر څوک چې دا کار مکو د چا د مړ تصویر مو ورکو چې دا مړ دی مهرباني ګرانو کتونکو دلبر خان ډېره ښه خبره وکړه چې د چا د مرګ چې هغه مړ نه وي او تاسو د یو کس د یو پښتون د یو انسان د مرګ ټیک ټاک وچلوي په سوشل میډیا باندې وچلوایسته هغه کس یاران لري دوستان لري کورنۍ لري بچیان لري د هغو زړو ته دردونه رسیږي دا بد کار دی غلط کار دی دا کار پکار دی چې مونږ نه وکړو جهانگیر خان یو لیجنډ دی په پښتو ډیرو فلمانو کې ډیر د خوند کریکټر لوبولی دي نو تاسو ته پکار دی چې د داسې یو پرسنالټي دروغجن خبر او هغه هم د مرګ خبر په سوشل میډیا باندې د خپل ویوز دپاره د خپلو لایکو دپاره شیر نه کایاست دلبر خان بله خواته به راسو ستا یو نوې ډراما هم را روانه ده د دې ډرامې په حواله څه وایي د دې ډرامې نوم څه دی په دې ډرامه کې کومو فنکارانو د خپل فن مظاهره کړې ده او په دې ډرامه کې ستا کریکټر څه دی عظیم بھائی د دې ډرامې ډایرکشن خو تاسو هم کړی دی او گلزار عابد صاحب کیمرا هم چلولی دی او ډایرکشن هم کړی دی ډراما ډېره ښکلې ډراما ده د ګل گزار نوم یې ما سره پکې ته هیروینه چې کوم دغه سپنا را زه هیرو کردار کې ما او دغه چې کوم دی تاج بھائی هغه پکې د سایډ کردار کړی دی د سخر کردار دی دی کې د ویلن کردار لګ کردار دی خو هغه گلزار عابد صاحب کړی دی ډېر ښکلی کردار یې کړلی په خوند یې کړلی بل ما سره سایډ هیرو کردار چې کوم دی د جنې روري لکه هغه د سایډ هیرو کردار کې راغلی دی رازم خان هغه هم ماشاءالله ډېر ښکلی کار کړلی بیا زموږ سره نادیا بټه هغې پکې کردار کړی دی او د مور کردار یې کړی دی ډېر خوندور کردار یې کړی دی دا ډرامه به انشاءالله سپین زر پښتو پروډکشن باندې ریلیز کېږي ان قریب ریلیز کېدو واله ده زه پکې ایزي هیرو یم او ډېره ښکلې خوندوره ډرامه جوړه شوې ده تاسو یو ګورئ تاسو له هم خوند درکړي او نورو ملګرو ته یې وښایئ انشاءالله ډېره ښکلې ډرامه ده ګرانو کتونکو د یوې خبرې تصحیح به وکړم د یوټیوب چینل چې د دلبر خان کم نوم تاسو ته شیر کوي وای اخیستلی یوټیوب چینل دی چې دغه چینل نوم دی سپینزر پروډکشن په دې چینل به انشاءالله ډیر زر تاسو د ګل گزار ډراما وینئ دا ماته ووایه د ګل گزار ډراما کې دلبر خان ډیر سینز به د کړي وي په ډېرې
سینونو کې به د خپل فن مظاهره کړې وي داسې سین چې ستا په زړه لګېدلی وي کم یو سین عظیم بھائی سین خو سینونه ماشاءالله ټول ډیر ښکلي دي خو په دې کې یو سین دی چې اوس نن سبا سپین زر دغه کم چې ټیک ټاک چې کوم آی ډي دا سپین زر پروډکشن هغې منې چلیږي کم وخت کې چې زه هغه هیروینې ته ووایم چې او زمانه تپوس وکړي چې د کلي کې کمې جینۍ منې ماین وي هغه څنګه وه ښکلې وه بیکاره وه زه هغې ته خبر وکړم او د هغې هغه ریکشن کم وخت چې هغه په غوسه کې شي او بیا راتاو شي او په مینه کې شي نو هغه کردار لږ خو ډېر مزیدار کردار دی ډېر ښکلی دی کار ډېر ښکلی و نو هغه مې ډېر خوښ دی پکې دا ماته ووایه اورېدلي مې داسې دي چې د ګل ګزار په ډرامه کې اول ځل په مین کرکټر د هیرو په کرکټر کې را روانې څه محسوسوې نو عظیم بھائی خیر هیرو کردار کې چې کم دی دې نه مخکې ما بل ډرامه کړې وه خو هغه په یوټیوب باندې نه وه چلېدلې لکه مقصد د سیډیانو باندې وه دا ډرامې نوم و دغه رنګین او لونګین زه په هغې کې لونګین یم د لونګین کردار چې کوم دی ډېر ښکلی د هیرو کردار وغه او د هغې نه بعد دویم کردار لکه د جینۍ سره هغې کې جینۍ نه جینۍ سره پیله کردار دا ما وکړو د هیرو نو ماشاءالله ډېر مزیدار دی او ډېر ښه دی او زه دا محسوسوم ما همیشه لکه د کومیډي کردارونه کړي دي خو تاسو ماته وایي چېرې زه د منې هیرو کردار کوم په دې کردار کې د هیرو په کردار کې تاسو زه راوستم نو ډېره مننه او ډېر ښکلی دی ډېر ښه مې کړی دی را روانه بل ډرامه هم ستاسو د هغې هم د هیرو کردار به زه کوم او انشاءالله د دې نه به هم خوندور کوو دا هم خوندور دی د دې نه به هم هغه خوندور کوو انشاءالله دا ماته ووایه تا د ډېرو اکټرانو اداکارانو نومان واخیستل چې هغو اداکارانو ستا په ډرامه د ګل ګزار کې خپل کرکټر ادا کړي دي دا ماته ووایه ستا په نظر کوم اداکار د ګل گزار ډرامه کې د خوند پرفارمنس کړی دی زمونږ چې څومره اداکارانو غو ټولو خپل کار سره ښه انصاف کړی دی او ټولو ښه کوشش کړی دی خو بیا په دې کې لکه تا ته ما پهله مو وایي چې یاره وړوکی کردار دی لږ کار دی د ګلزار عابد صاحب زما د والد کردار کوي د پلار کردار کوي او هغه میسج دی لکه اینډ کې دی میسج دی چې د ګل گزار د دشمنی گزار ما په ګل څنګه وکړو نو دا هغه لږ کار خو هغه ډېر مزیدار راغلی دی نور ټولو اداکارانو ډېر ښکلی کار کړلی خو ګلزار عابد په اینډ کې چې کم کار کړی دی لکه لږ کار دی خو ډېر مزیدار کار یې کړی په آخر کې د وطن چینل مینوالو ته که د یو ښه ښایسته زبردسته پیغام په ذهن کې وي پیغامونه خو خیر ډېر دي نن سبا د معاشرې په حالات زه مینوالو ته دا ویم که ستاسو په خپله یا ستاسو بچي یا ستاسو یار دوست د نشې نه خپل بچي وساتئ نشه ډېر بیکاره شی دی هغه که د چالیا نشه هم وي هغه د آیسو نشې که یا د پوډرو نشې نن سبا پوډر ډېر عام شي دي په هره ګلۍ کوڅه کې میلاویږي نو خپل بچي هم د دې شي نه وساتئ په خپل هم د دې شي نه ځان وساتئ او کوشش کوئ چې د چا بچی په غلطه لار روان هغه ته سیده لار ښیئ او د غلطې لارې نه هر سړی بچ کوئ دا به مهرباني ستاسو ډېره زیاته او کم سړی چې نشه خرڅوي زه هغه ته هم دا سوال کوم چې د خدای لپاره د یو چنو روپو دپاره خپل قبر مه ډکوه او د یو چنو روپو دپاره خپل آخرت مه تباه کوه د چا بچي مه تباه کوه چې په کور کې داسې پوډریان دي چې د هغو بچي وږي تږي او زنانۍ چې کم دی یا خیر ټولوي یا هغو چې کم دی په پردو مزدورو منې یا په غلطو لارو منې چې کم دی روانې شي خپل د بچو کنده ډکولو لپاره دې ته جهنم ویل کېږي دې جهنم ډکولو لپاره هغه خپل د بچو دپاره خپل عزتونه یا لیلام کوي یا هغه سوال کوي د چا نه زه دا سوال کوم چې د نشې نه ځان لرې ساتئ او د 15 وخته مانځه پابندي کوئ دا به زما مینوالو ته دا یو درخواست دی چې د مانځه پابندي کوئ او د نشې نه هر انسان وساتئ ډېره مننه دلبر خان د کراچۍ غوندې په انټرنیشنل ښار کې د لخپلو مصروفیاتو ټیم مونږ ته راوایستلی او له مونږ سره د وطن چینل پر سکرین باندې مرکه واخیسته یو جان مننه ګرانو کتونکو دا د کراچۍ په ښار کې یو ډېر باکماله اکټر دلبر خان چې تاسو بیان کړي په ډېرو لنډو وختو کې د مین کرکټر یو ډرامه د ګل گزار ګوره یاست او تاسو به د دلبر خان په وجه خامخا کمنټس لیکایست چې دلبر خان په دې ډرامه کې له خپل کرکټر سره څومره انصاف کړی دی تر بل خوندور او ښایسته خپرونه پورې ماته راکړئ اجازه زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل تاسو ګورئ وطن چینل د الله په امان